अस्सलाम वालेकुम احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. دوستانو اماراتو حکومت ها قانون کینسل ک کمی چې خو کسانو ته کم چا چې ویزا د اول مرچ څخه را پدې خو ختم شي او یا ختمیدونکي به هغه ته د کال اخیره پورې وخت ورکړیو. په نننۍ ویډیو کې په همدې باره کې معلومات درته وړاندې کوم چې اخر دا نوی کوم قانون دی او د کسان به خیر څه کوي کم چا چې ویزې ختم شوي دي که هغه په اماراتو کې دننه دي او یا د اماراتو څخه بهر دي. نو هیله مې دا ده چې دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره فالو او لایک کړئ. ښه په لسم تاریخ باندې متحده عربي اماراتو حکومت کابینې ها قانون ختم که کمی چې هغه چاته د کال اخیره پورې وخت ورکړی و چې دا چا ویزې خویه یا اماراتس آی ډي او ورسره کم چا چې ویزټ ویزې وي د درېیمې میاشتې اول تاریخ څخه را پدې خوا ختم شوي وي او دوی ته د کال اخیره پورې وخت ورکړی و نو اوس متحده عربي اماراتو حکومت دغه قانون ختم که. ورسره آی سی یا جوازاتو ته د سپارښتنه وکړه چې تاسو خپلو خدماتو فیسونه د 12 تاریخ څخه شروع کړئ او دا یې ترڅنګ یو میاشت وخت کسانو لپاره ورکړ کم څوک چې وطن ته تللي دي او د شپږو میاشتو څخه کم وخت تیر شوی دی. نو دوی چې څنګه هم امارات ته راشي د دوی سره یو میاشت وخت چې خپله ویزا خویه نوي کړي او ورسره 3 میاشتې وخت کسانو لپاره ورکړی شو کم څوک چې اماراتو کې دننه دي او د دوی ویزې د 3 میاشتې اول تاریخ څخه را پدې خوا ختم شوي او یا ختمیدونکي دي نو دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړه چې خپلې ویزې او خویه نوي کړي. د 3 میاشتې وخت هم په مختلفو کټګورۍ ویشلی دی چې زه به د دې ویډیو په اوږدو کې درته بیان کړم. بل هغه کسان چې په وطن کې د شپږو میاشتو څخه زیات وخت تیر شوی دی د دوی ویزا خویه د 3 میاشتې اول تاریخ څخه را پدې خوا ختم شوي او یا ختمیدونکي ده نو د دوی لپاره دوی دا سپارښتنه وکړه چې کله نارمال پروازونه شروع شي نو دغه لپاره به موږ اعلان وکړو چې دغه تاریخ پورې تاسو کولی شئ چې اماراتو ته بیرته راشئ او ورسره اداري فیسونه جریمې باید د ټاکل شوي نیټې پای ته رسیدو وروسته راټول شي. د معافیت مودې په جریان کې هیڅ ډول جریمه باید راټوله نشي او دغه فیسونه به د نن څخه شروع کیږي. را به شمه اوس به هغه وختونه درته وښیم کم څوک چې اماراتو کې دننه دي او د دوی ویزې ختم شوي دي نو دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړی دی خو د 3 میاشتې هم په مختلفو کټګورۍ ویشلی دی. چا چې اقامې هوایي په 3 او 4 میاشت کې ختم شوي دي نو هغه سره د 8 تاریخ پورې وخت شته چې خپله ویزا او هویه نوي کړي. ورسره کم چا چې ویزا او هویه په 15 میاشت کې ختم شوي دي نو دوی بیا د 8 میاشتې 11 تاریخ څخه تر 9 میاشتې 9 تاریخ پورې کولی شي چې خپله ویزا او هویه نوي کړي. ورسره کم چا چې ویزا او اماراتس آی ډي په 8 میاشت کې او د 9 میاشتې 11 تاریخ پورې ختم شوي وي نو دوی بیا د 9 میاشتې 10 تاریخ نه ایخوا خپلې ویزې او هویه نوي کوي. کم چا چې ویزا او هویه د 9 میاشتې 11 تاریخ نه را پدې خوا ختم شوي او یا ختم کیږي دوی باندې هیڅ بندیز نشته دوی کولی شي چې هر وخت لاړ شي خپلې ویزې او هویه نوي کړي. اوس به راشم د کینسل شوي ویزو په اړه به معلومات درکم. کم چا چې ویزا کینسل کړي او دوی ته چې څومره وخت ورکړی شوی دی هغو کې د بله ویزا ولګوي یا د خروج وکړي ولې چې دوی ته هیڅ وخت نه دی ورکړی صرف یې هغه وخت ورکړی دی کله چې ته ویزا کینسل کړې تا ته 10 ورځې وخت درکړی شي نور اضافه وخت نه دی ورکړی. بلې ویزټ ویزو لپاره د 10 میاشتې 10 تاریخ پورې وخت ورکړی دی. کم څوک چې په ویزټ ویزو باندې راغلي دي اوس د دوی ویزې ختم شوي دي نو دوی ته د 10 میاشتې 10 تاریخ پورې وخت ورکړی شوی چې په دې کې د خپلې ویزې سټیټس بدل کړي یا د خپل ملک ته لاړ شي. دا صرف هغو کسانو لپاره ورکړی دی کم چا چې ویزا د 3 میاشتې اول تاریخ څخه را پدې خوا ختم شوي او یا ختمیدونکي ده خو کم چا چې ویزټ ویزا د 3 میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ختم شوي هغو ته بیا د 8 میاشتې 11 تاریخ پورې وخت ورکړی شوی چې دوی دغه وخت پورې کولی شي چې خپل ملک ته لاړ شي او کومې مخالفې چې دوی پسې دي هغه واړه ورته معاف دي. نو کوم وروڼه چې دوی سره اندېښنه ده چې د 12 تاریخ نه بعد دوی پسې مخالفت شروع کیږي داسې هیڅ خبره نشته دوی پسې هیڅ مخالفت نه شروع کیږي. د کم تاریخونه چې تاسو ته ما یاد کړل که دې نه یو ورځ هم واوړي نو تاسو پسې مخالفت شروع کیږي. که بیا هم کوم بدلونونه پکې راغلل تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو د ګټور تمام شوي وي. هیله مې دا ده چې د خپلو واړو ملګرو سره شریکه کوئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. نور که کومه پوښتنه لرئ نو زما واتساپ شمیره په فیسبوک پاڼه باندې شته تاسو کولی شئ چې هغې له لارې ماته ډایرکټ واتساپ باندې میسیج وکړئ. زه به کوشش وکړم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم. نور به په الله سپارم. د الله په امان.